سلامونه، وخت مو په خیر. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. درنو ملګرو، د اپلیکیشنونو په لړۍ کې له پریمیس اپلیکیشن وروسته دویم اپلیکیشن چې یو څه با اعتباره ده، کار کول پکې کیږي او حده پورې د اعتبار له اړخه او د پیسو ایستلو له اړخه یو څه اسانتیاوې لري. نو دا هم د هغه په شان یو اپلیکیشن ده چې کولی شو موږ او تاسې ترې پیسې د موبایل نمبر ته هم ولیږو، چې دا تر ټولو ښه طریقه ده چې په اسانۍ پیسې ترې لیږل کېږي. نو هر سیم کارت ته د افغانستان هرې شبکې ته ترې پیسې لیږدول کېږي. نو دغه اپلیکیشن هم ډېر په اسانه اکاونټ پکې جوړیږي او طریقه یې هم اسانه ده. نو راځو لومړی به تاسې یو ځلې بیا پلی سټور ته ځئ، د اپلیکیشن به ډاونلوډوئ. سرچ کې به کلیپ کلپس لیکئ، CLIP دغه اپلیکیشن. نو تاسې به راځئ پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن څنګه کوئ ډاونلوډوئ تر څو دا انسټال کړئ. دا اپلیکیشن مو چې انسټال کړه په خپل موبایل کې، نو بیا به په اکاونټ جوړ کړئ. نو کلیپ کلپس چې ولیکئ پلی سټور کې، دا د ویډیو په شکل ایکن لري، دا به درته راشي. راځو بیا کله مو چې انسټال کړه، د انسټالیشن نه وروسته به تاسې راشئ اپلیکیشن ته به داخل شئ. نو د اپلیکیشن ته داخلېدو لپاره اپلیکیشن کلیک کوو. را به شئ اپلیکیشن ته او اپلیکیشن به ته به داخل شئ کلیپ کلپس ته، په دې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، دی به تاسې ته دلته یوازې یو اپشن درکوي، ځکه تاسې خپله دلته وینئ دغه یو اپشن ده، دا به کلیک کړئ. کله چې دا کلیک کړئ، تاسې به اتوماتیک شکل ایمیلونه درکړي، خپل ایمیل به ورسره وصل کړئ. راځو ایمیل ورته زه انتخابوم په دغه شکل. نو ایمیل چې ورته انتخاب کړئ، دا ورسره په خپله ځان وصلوي. کله چې ایمیل سره وصل شي، بیا تاسې ته دلته څو اپشنونه درکوي، چې لومړی اپشن موږ او تاسې دلته وینو. دغلته به تاسې خپل تصویر ګالري نه پروفایل، لکه فیسبوک آی ډي ته چې پروفایل ورکوئ، د کې به تاسې خپل جنډر انتخاب کړئ چې میل نارینه او فیمیل ښځینه. دلته به ورته خپل نوم ولیکئ او دې کې دلته ورته ژبه اضافه کېږي. نو تاسې به لومړی په دې میل کلیک کوئ، ځکه نارینه یو. پروفایل پکچر باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته به راسي اتومات شکل ګیلري به انتخاب کړئ. ورته د ګیلري نه ورته یو عکس تاسې کولی شئ راواخلئ. د مثال په شکل موږ ورته یو عکس انتخابوو، بیا به نیکسټ کلیک کوئ. نیکسټ نه وروسته دغه عکس د سرکل پکې برابر کړئ او بس خپله دا هم عکس اخلي. له عکس نه وروسته به بیا تاسې دریم کار څه کوئ، هغه به خپل نوم ورته لیکئ. صبر کوو چې دغه تصویر لوډ شي. تصویر هم هلته لوډ شو، دې خواته بیا دلته خپل نوم لیکل کېږي. هر نوم چې تاسې ورکړئ ضرور نه ده. دغه یو نوم ورکوم، صحیح نوم هم ورکړه. ژبه به انګلیسي انتخاب کړي. تصویر انتخاب شو. راځو مستقیما که تصویر ورکړئ کور یې نه کوي، حتمي نه ده. کور مو که هم ښه خبره ده که نه، صرف دلته به تصویر ورکوئ که مو زړه وورکوي. بیا دلته یو اپشن انتخاب کړي، دلته نوم ولیکئ، خلاص. که تصویر مو نه ورکوم مشکل نشته. راځو نیکسټ باندې کلیک کوو. وای select the content you are interested in. نو تاسې په دغه کې کولی شئ 5 دانې انتخاب کړئ، څه شی غواړئ، څه شي سره علاقه لرئ. یو 5 ترې هر یو انتخاب کړئ، داسې 1 2 3 4 5 پوره شو. البته د 5 یو 5 دانې په دې کې انتخاب کړئ. 5 دانې چې ترې هر یو انتخاب کړئ مهمه نه ده. راځو نیکسټ کلیک کوو. نو په دې سره دغه د رجسټریشن طریقه ختمیږي. ډېر اسانه طریقه ده. بس اکاونټ به تاسې اوس خلاص شي، یوه مرحله پاتې کېږي خلاص. نو اوس اکاونټ خلاصیږي موږ او تاسې ته. نو تاسې به راشئ، کله چې دا صفحه درته خلاصه شوه، تاسې به کلیک په څه شي کوئ،
دغلته کونج کې که تاسې وګورئ می په نوم اپشن ده، دا به کلیک کوئ. همدغه می اپشن چې کلیک کوئ تاسې ته دلته صفحه خلاصېږي. نو دغه صفحه تاسې وینئ. په دې صفحه کې بیا د پروفایل په هکله خپل معلومات دلته ورکولی شئ. په همدا شان که تاسې غواړئ څوک فالو کوي، دلته هم پوسټونه مخې ته راځي، دلته به فالوورس او تاسې څوک فالو کړي، تاسې چا فالو کړي، دا ټول دلته درته ښایي. نو دې ساحه کې مونږ کار اوس نه لرو، مونږ د اکاونټ پروسیجر مخته وړو. نو راځو کله چې دا صفحه تاسې ته به اول سر کې چې کله راځئ صفحه خلاصېږي درته، می نه به وروسته تاسې مستقیما د ریورډ اپشن ته راځئ. په دې به کلیک وکئ. په ریورډ که کلیک وکئ دلته ډېر زیات اپشنونه دي، خو اکاونټ تر اوسه تکمیل نه ده. د اکاونټ جوړېدل تر اوسه نه دي تکمیل. نو مخکې له دې چې تاسو ته په دې کې د پیسو ګټلو طریقه در وښیم، لومړی به تاسې اکاونټ تکمیلوئ. چې داخل شئ ریورډ ته به راشئ. ریورډ به دغه منځنی اپشن مو چې کله کلیک کړ، بیا به له هغې وروسته تاسې په دې کونج کې که تاسې وګورئ دلته یو اپشن ده د فریډم په نوم، دا به کلیک کړئ. فریډم چې کلیک کوي دلته د کلب ټیم یو کوډ ده. دغه کوډ چې تر څو ور نه کوي تاسې اکاونټ نه جوړېږي. نو تاسو ته بار بار به وایي چې دغه کوډ ورکړئ. کوډ درته زه وایم دغه د دوی د اپلیکیشن کوډ راځي، دا به ورته ورکړئ. نو بیا له هغې وروسته په دغه کوډ ورکولو سره یوه ګټه دا ده چې تاسې به یو ډالر هم دلته ترلاسه کوئ. که دا کوډ ورنه کړئ هېڅ یو پیسې په ګوتو نه درځي. بیا خو که دغه کوډ ورکوئ سمدستي به یو ډالر درکوي. زه کوډ ورکوم، تاسې به وګورئ چې دې اکاونټ ته به یو ډالر حتما ورکوي. دغه کوډ چې ده 95 15 پسې بیا 50 پسې به بیا تاسې 15 شپېته ولیکئ او 15 شپېته پسې به 2 بیا ولیکئ. نو دغه کې په لومړی هغه کې 9 15 1 15 0 شپږ 15 2 دغه کوډ به تاسې ځای په ځای کوئ. دغه کوډ به درته زه واټساپ کې هم بیا له ویډیو لینک لاندې دا ولیکم چې دغه کوډ ده. نو دغه پکې دقیق ورکئ. که مو غلط هم ورکه بیا هم پیسې نه درکوي. کوډ مو چې دقیق ورکه نو رابسئ تاسې مستقیما کلیک پر فریډم ریورډ وکئ. دا چې تاسې کلیک کوئ نو پروسه مخته ځي. که تاسې وګورئ دلته درته ولیکل you have received a dollar، تاسې به ترلاسه کړئ $1. نو راځو کنټینیو کلیک کوو. اوس موږ چیرته وګورو چې موږ دا ترلاسه کړی، موږ اوس څومره پیسې لرو اکاونټ کې، $1 مو ترلاسه کړو که نه. تاسې به راشئ کلیک به چیرته وکئ، دلته به راشئ صفر وینئ، په دې صفر به کلیک وکئ. کوین په دې کونج کې چې په صفر کلیک وکئ دلته به تاسې خپل هغه والټ یا بټوې ته داخل شئ. دلته به بیا تاسې یو 2 اپشنه درکوي چې یو به ستاسې والټ وي، یو به دلته نورې مرحلې وي. تاسې به کلیک پر دې باندې وکئ، کاش باندې به یې وکئ تر څو تاسې ته معلومه شي چې تاسې څومره پیسې لرئ. یعنې دلته که فکر وکئ ډېر نږدې دي، خو 3 اپشنه دلته لیکل شوي. یو د کلیپ کوین ده، یو دی خوا ډایمنډ ده، دا منځنی اپشن یې د کاش په نوم ده. دغه به کلیک کوئ. چې کاش کلیک کوئ نو تاسو ته به هغه مقدار د خپل اکاونټ کې چې اوس یې لرئ همدا مهال هغه درته وښیي. دلته که تاسې وګورئ اوس واضح ډول وینئ چې تاسو ته هغه مقدار وښوده. دلته که وګورئ تاسې په اکاونټ کې چې د $1 ده او ورسره که تاسې دې سیسټم ته وګورئ اتومات ورسره ولیکل شول چې دغه $1 چې د دوی په حساب باندې څومره کېږي 8.0 افغانۍ کېږي. نو یعنې تاسې په اکاونټ کې 8 افغانۍ لرئ اوس او $1 شو. دغه تاسو ته په هغه کوډ درکوي دغه ریورډ، دا د کلب ټیم کوډ ده. دا چې کله ورکوئ تاسو ته به دغه یو ریورډ درځي، $1 به درځي. نو که چېرته تاسې بل ملګری هم دا اپلیکیشن هغه کوډ ورته ورکوئ هغوی ته به هم $1 ځي. که بل ملګری هم وي هغه ته هم کوډ ورکوي $1 به ورځي. نو دغه بل مرحله که دلته ادر ته راشو د پیسو ایستلو ځای به هم اوس نه درته وښیو. ادر به کلیک کوئ.
که دلته تاسې وګورئ اپشن په لومړي سر کې یوازې یو اپشن یې ورکړی د پیسو د ایستلو لپاره. اول اپشن چې ده هغه د موبایل ریچارج ده، معنا چې ټاپ اپ کوي پیسې دا به کلیک کوي. د کلیک وروسته 3 اپشنه ورکوي. لومړي اپشن کې ورته هیواد انتخابیږي، په دویم اپشن کې ورته د شبکه د افغانستان ورته اتصالات انتخابو، او دلته ورته هماغه نمبر ولیکئ. نمبر مو چې ورته ولیکه چې هر نمبر وي بس کنفرم یې کوي، پیسې ورته ځي. خو په شرط د دې چې کنفرم کله کلیک کوي نو تاسو ته څه وایي چې تر څو تاسې باید 640 افغانۍ یا $10 پوره کړئ، لږ تر لږه د ټیټه اندازه ده. نو تر $25 بیا تاسې کولی شئ وباسئ. د $10 کم نه کېږي، 640 افغانۍ کېږي. نو که تاسې دې کې یو میاشت کې $10 وګټئ، 640 لږ تر لږه ستاسې د انټرنیټ مصارف پوره کېږي. اوس دې مرحلې نه وځو، دغه د پیسو ایستلو طریقه وه. دغه شبکه که تاسې وګورئ کوډ ډېر یو په زړه پورې فعال سیسټم ده. نو دلته تاسې وکتل د پیسو ځای مو هم ولید، چېرته خپل مقدار وګورئ. نو یو څو اپشنه دي چې پیسې پرې ورکوي. یو هم د هغې جملې څخه دا ده، اوس که دا کلیک کوئ تاسو ته دوی 500 کوینس درکوي چې دغه بیا تاسې کولی شئ چې دا کله زر کېږي 1 سنټ ترې جوړېږي. بیا سبا چې کله بیا ورځ کې یو ځل اکاونټ ته حتمي داخلېږي، سبا چې داخل شئ ډیسټو کې $1 بیا درکوي تاسو ته، دا به کلیک کوئ. بیا په 3 ورځ دا صندوق درکوي چې د کې څه شی درته راوځي هغه مو قسمت. بیا په 4 ورځ دا درکوي، 5 ورځ بیا $0.5 درکوي، په 6 ورځ پیسې بیا درکوي. دا 6 ورځې تاسو دوی ډالۍ په ډول درکوي، نور بیا دا نه وي، صرف 6 ورځې دغه ډالۍ درکوي. خلاص 6 ورځې صرف دغه ډالۍ سر په سر درکوي، تاسو دا ډالۍ ترلاسه کړئ. خو بیا له 6 ورځې وروسته به تاسې څه کوئ، تاسې په 6 ورځې وروسته دغه هلته یې تاسې ټول کار سپین ته به راځئ. دلته هم سپین کېږي. نو راځو موږ سپین کلیک کوو. هغه ډالۍ خو لومړی واخلئ د نن ورځې ډالۍ. دغه 500 کوینس هلته 0 جمع شوي، 500 شوي. اوس راشئ سبا به بیا دا درته ان کېږي. اوس سپین کلیک کوو. ټرای یور لک، وایي تاسې خپل هغه چانس وازمئ، ګورو چې سپین کې موږ ته څه راوځي. اوس بیا تاسې هم وګورئ، دغه ټولو ته ورکوي. دا سپین روزمره 1 2 3 سپینه ورکوي، دغه تاویږي، یو څه ډالۍ دې کې ورکوي. نو کله چې سپین خلاصیږي تاسې به راشئ په سپین کلیک وکئ. که فکر وکئ دلته یو اپشن ده چې یو څه لاندې ځي، څه هم نه ښکاري واضحه. دلته لاندې یو اپشن ده، تاسې که وګورئ سپین یې لیکلي ورته، زه به یې لږ پورته کړم، دغه اپشن. نو دلته 2 رقمه سپین وي. یو چې که تاسې وګورئ یو دغه ده سپین چې په دې کې که تاسې وګورئ دلته $1 ده، په دې برخه کې $3 دي، $5 دي، $0.1 ده، 0.5 دي، 0.10 سنټه دي، 10 سنټه دي، او $0.5 ده. خو دلته دا فکر کوم ډېر وخت بعد یو دانه راځي، 7 ورځې بعد، 8 ورځې بعد، هفته کې یو دانه دا چانس درکوي. اوس به دا کلیک کوي، بخت به وازمئ. دا دور خوري چې ستن په هر یو ودرېد هغه بیا ستاسې کېږي. ښه، نو وایي کنګریچولیشن، مبارک شه، یو ګیټ 0.50 یعنې تقریبا $0.5 مو هم ترلاسه کړه. دې سپین کې نو $0.5 وه. بل دلته دا خو هغه غټ سپین ده چې ټول پکې د ډالر مقدار لیکل شوی ده، خو تر ټولو واړه سپینونه چې دي هغه دغه دي. په دې به کلیک کوئ، په دا واړو کې سرکل. دا هم 4 دانې دي. دلته تاسې کلیک وکړئ په نوبت نو 100 کوینس یې درکړه چې هلته تاسې پورته وګورئ 6 سول. تاسې د سپین وخت کې کتلی شئ دلته خپل کوینس او دلته خپل ډالر چې موږ یو نیم اوس په اکاونټ کې پیل حال $1.5 لرو چې دا نن هم شروع کړه. $1 هم په کوډ ترلاسه کړه، $0.5 هم سپین کې، او 600 کوینس هم لرو. مخته ځو، دا 3 نور پاتې. دغه پروسه هم داسې مخته یوسئ چې تر اوسه دا ټول خلاص. نو یو بل پاتې.
بالاخره دغه خلاص شو. د نن ورځې همدومره و. بیا سبا چې کله تاسې ورته داخلېږئ، البته سبا هم نه، دا هر 15 ساعته بعد ورکوي. که تاسې د دې ټایم ګورئ دغلته یې کتلی شئ. دلته که تاسې وګورئ 4 ساعته 50 دقیقې وروسته به تاسې ته دلته څه شی کوي، نو بیا دا سپینونه درکوي. نو مخته ځو بېرته شاته له دې ساحې وځو چې تر اوسه پورې 1800 کوینس او $1.5 موږ په اکاونټ کې لرو. دا هغه طریقې دي. که تاسې نور یو شی هم داسې نه کېږي، صرف ورځ کې یو ځل راننوځئ، همدغه سپین چک کوئ، همدغه خپل هغه اخلئ، دا هم برته کافي ده. تر $16 چې پوره کېدل ترې وباسئ. خو که غواړئ ډېرې پیسې وګټئ، زر یې وګټئ، بیا به تاسې څه کوئ، نورو لارو نه به کار اخلئ. اوس به تاسې بیا راسئ، تیار په ریورډ کې ولاړ یو. د ریورډ اپشن ده. نو دلته داسې خاص نور به څه نه وي پاتې چې درته تشریح شوي نه وي. نور همغه مرحلې دي. دغه به سبا ورځې لپاره واخلئ، بیا بله ورځ راځئ، دا ورپسې په ترتیب سره دا ټول درته درکوي. نو بیا د دې تر څنګ به دغلته چې کوم سپینونه وي دا به همیش چک کوئ، دا به د ورځې حتما کوئ. نو ورپسې نور پیسې چې دوی په نور څه شي ورکوي، هغه دلته د ویډیوګانو کتل دي، دلته ډسکاورس دي، هم دلته نور اپشنونه هم شته. راځو دلته یو ویډیو که کلیک کړئ تاسې، نو انټرنیټ یو څه دلته ضعیفه وي، بیا کار نه کوي، نو دغه دي ویډیوګانې مخې ته راغلې. دا چې هر رقم ویډیو وي خو تاسو ته پې پیسې درکوي. مثال زه لومړی ویډیو کلیک کړم، که تاسې وګورئ دغلته یو اپشن وینئ چې د وړوکي بوتل ته پیسې لویږي. څومره چې دا ډکېږي، مثلا په دې بوتل چې کلیک کوئ، دا پیسې به ستاسې اکاونټ اتومات جمع کېږي. دغه پیسې لاړې جمع شوې، نو تقریبا 1800 ته ورسېدې. اوس بېرته موږ شاته ځو. نو دلته ډېرې ویډیوګانې شته، غټې ویډیو هم شته چې څومره ډېرې کتل کېږي هغومره ډېرې پرې درکوي. بېرته بیا تاسې مثلا اوس راشئ ریورډ ته، نو تاسې به کلیک په ریورډ وکئ. نو که ریورډ کې تاسې اوس وګورئ تاسې څومره پیسې لرئ، 1812، دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ دا خو ستاسې هغه مقدار پیسې دي. دلته هم یو دوه اپشن شته چې تاسو ورته توجه وسي. که وګورئ دلته دا 1812 چې دي دا کوینس دي، صحیح ده، دا ډالر نه دي. چې دا څومره کېږي، $1 کېږي او 1.1 افغانۍ کېږي. نو دا څنګه ډالر ته واړو، بیا دا چې څومره ډېرېږي، 1000 دانې 1 سنټ کېږي. مخکې مې درته ویل مثلا 10,000 چې شوې 10 سنټه، او که تقریبا 1 لک مو پوره کړي $1 به کېږي، او چې ډېرې په اسانه هم پوره کېږي. څنګه به بیا چینج کوئ، دا طریقه درته ښیو. تاسې به راشئ دلته کاش ایکسچینج به کلیک کړئ. دلته لاندې اپشن وګورئ، کاش ایکسچینج کې که تاسې وګورئ دلته دغه دي ټولې 1800 دي، څومره چې بدلوئ دغه ده. مثلا ټولې بدله، دا ټول تر اخیر سره راوله. نو ما سره مثلا 1812 دي، خو د هغه 1000 دانو نه 1 سنټ جوړېږي، او باقي 812 په تا سره پاتې کېږي. نو راشه ایکسچینج کلیک کړه. د ایکسچینج په کلیک کولو دغه تبادله شوي چې 812 تا سره پاتې شي، 1 سنټ موږ سره $1.5 او اوس موږ سره $1.50 شو. نو په دې شکل موږ سره په اکاونټ کې 812 کوینس پاتې شو. دا چې بیا زر کېږي بیا چینج کولی شي. په دغه طریقه به مخ ته ځئ. نو د پیسو ګټلو لارې همدا دي چې ویډیوګانې وګورئ، او که ویډیو مو له وس نه کېږي، انټرنیټ ډېر نه لرئ، ویډیو نه ګورئ، کولی شئ فقط د ورځې یو ځل راننوځئ سپین ته، او خپل هغه ډالۍ او هغه ګفټونه ورځنۍ ډالۍ چې دوی ورکوي ریورډونه هغه ترلاسه کوئ. نو دغه ډېر وخت کېږي، تقریبا له 5-6 کلونو دغه اپلیکیشن چې کارول کېږي په ټوله نړۍ کې فعال ده. په بهترینو اپلیکیشنونو لیست کې ده چې خلک استفاده کوي. نو تاسې هم وکاروئ. که ستونزه و موږ سره شریکولی شئ. صرف کوډ به موږ در ولیږو، تاسې به دومره وکړئ چې لینک به در ولیږل شي. په پلی سټور نه به اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې مو ډاونلوډ کړ مستقیما ګوګل سره وصلیږي. له هغې وروسته خپل هغه نوم ورکوئ، پروفایلکس ورکوئ، جنډر یا نارینه و ښځینه ورته انتخاب کوئ. ورسره څنګ کې د نوم ورکولو وروسته مخ ته ځئ. چې مخ ته لاړ شئ بیا تاسې اکاونټ خلاصېږي. مستقیما بیا تاسې چې راځئ ممکن دا صفحه درته خلاصه شي چې هره صفحه درته خلاصه شوه.
نو تاسې به مستقیما ریورډ ته راشئ، په ریورډ به کلیک وکړئ. ریورډ نه به وروسته مستقیما بیا لاړ شئ په ریډم کلیک وکړئ. دا کونج کې چې کوم اپشن ده دغه ریډم اپشن به کلیک کړئ. کله چې ریډم کلیک کړئ سمدلاسه به دلته هماغه کوډ ورکړئ چې تر څو کوډ ورکړئ بس کوډ مو چې ورکړ بیا به تاسې دغه اپشن چې فعال شي دا به ووهئ. دا مو چې ووه تاسو ته به $1 در ورسیږي. نو هغې نه وروسته بیا نوره پروسه په ویډیو کې مخکې هم درته وښود هغسې اجرا کړئ. نو تر که کومه پوښتنه وه تر هغې نو کولی شئ موږ ته په وټساپ کې راولېږئ، موږ در سره مرسته کوو. نو تر بلې ویډیو درته ښه وختونه غواړم. ښې چارې، ښه وختونه.